حضرت یحیی بن سعید رحمه الله وایي چې د حضرت معاذ ابن جبل چې ډېر جلیل القدر صحابي دی د محمد رسول الله د هغه دوه ښځې نو حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه د دې دوه ښځو ترمنځ دومره عدالت او انصاف کوه چې کله به د یوې ښځې وار و نو حضرت معاذ بن جبل به د بلې ښځې د کور نه اودس هم نه کوه. بیا دواړه ښځې حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه سره شام یعنی سوریې ته لاړې او هلته دواړه په یو ځل بیمارې او دواړه یو ځای ناجوړه شوې او دا د الله رب العزت شان و چې دواړه هم په یو ورځ باندې وفات شوې. دا د الله شان و. او یحیی بن سعید رحمه الله وایي چې په هغه ورځ باندې خلک ډیر مصروفه ول نو د دې وجې څخه هغه دواړه په یو قبر کې دفن کړي. نو حضرت معاذ ابن جبل په دې وخت کې ګوره عدالت ساتي. هلته یې قره کشي وکړه خڅنه او پچه یې واچوله چې کومه په قبر کې لومبی کیښودی شي. معاذ ابن جبل داسې نه کوه چې یوه اول په قبر کې کیدي بله ورپسې بلکې هلته هم حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه پچه واچوله چې کوم یوه باید مخکې او لومبی په قبر کې کیښودلی شي. دې ته وایي عدالت، دې ته وایي انصاف. حضرت یحیی بن سعید فرمایي چې حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه دوه ښځې وي چې کله به یوې سره و نو د بلې سره به اوبه هم نه څکلي. نو قدرمنو اوریدونکو په ځانګړې توګه هغه ورونو چې تاسو د دوه د درې او د څلورو ښځو خاوندان یاست د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر قول د ټولو مسلمانانو لپاره تعلیم او ښودنه ده او په هغې باندې عمل کول لازم دي چې باید مسلمان په هغې باندې عمل وکړي چې په عمل کولو کې به الله رب العزت تا ته عزت د دنیا او د آخرت درکوي. او چا چې د رسول الله په قول او د رسول الله په عمل باندې عمل ونه که هغه به ذلیله په دنیا کې وي او ذلیله به په آخرت کې وي. نو تاسو د رسول الله عمل وګورئ چې هغو ښځو سره څنګه ژوند تېروه. همدارنګه د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هر کار او کردار او د هغو د ژوند سیرت او معاشره د ټولو مسلمانانو لپاره پند نصیحت او عبرت اخیستل دي. تاسو د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه ژوند ته وګورئ چې هغه خپل ژوند دوه ښځو سره څنګه تیر کړی.